بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولای شو چې خپل په فلاش کې وینډوز ځای پر ځای کو او یا هم پورټیبل کو. نو موږ کچيري په بازار کې یو سي ډي راینسو هغه زموږ څخه ډیر زیات وخت یعنی سي یا پیسې باندې یا ورکول کېږي یا زموږ کمپیوټر چې دی ډیوډروم یا سي ډروم نه لري نو نس کولای چې ورته ورایچو. نو په فلاش ته کولای شي چې تاسو خپل فلاش پورټیبل کې او بیا کولای شي چې خپل کمپیوټر ته وینډوز ورایچو. سیده اوس په دې کې تاسو شرط دی چې تاسو یو ډول ایزوګان دي د ایزوګان باید ولري او یا د خپل د سی ډي ام څخه ایزوګان جوړی کړئ. دوه طریقې درښودل کېږي چې څنګه کولای شو چې د سی ډي څخه ایزوګان جوړی کړو او څنګه کولای شو چې د ایزوګان راوخلو. کولای شي د انټرنیټ څخه هم ډاونلوډ کړئ، کولای شي د ټلګرام ډاونلوډ کړئ، کولای شي چې په بازار کې ځان تراینسي دا په کلو کلو وساته دا خرابېږي نه. کله چې تاسو د سی ډي دغه ساتي یو سی ډي ته ځان سره ساتي ته تقریبا تر 15 ور شپږ ور بلا کار نه کوي اخواته ځکه دا کاکان نه. نو تاسو ایزوګان د ځان سره وساتي دا رقم ایزوګان وساتي داسې دا سیده کله چې تاسو ایزوګان وساتي بیا کولای شي چې خپل فلاش پورټیبل کې یا خپل فلاش د وینډوز ورواچوي او خو شاته ریپروز په نامه باندې دغه یو سافټویر دی دا باید تاسو ولرئ ځان سره. سیده اوس پرځ کې ګورم او وینډوز اته وینډوز لاس وینډوز او یو ولس وینډوز چې کوم لرم. سیده اوس غواړم چې دغه چې کوم دغه خپل فلاش ته د پورټیبل کوم یو ولس وینډوز ورته جوړوم کلاس ورته جوړ کړم ته و. سیده اوس راځم په دې کې زما دا ګور دا خپل اوس مخکې ما جوړ کړی وو د خپل ورته چې سوي دی پورټیبل سوي دی وینډوز ورته درې دی اېنم د بیا د سي ډي پر کور بلېږي انسټالیشن هم درځه کوم. اوس فقط موږ تاسو داس دکو چې څنګه کولای شو چې خپل فلاش ته پورټیبل کو. سیده نو زدا کله زما لمړی به تاسو کوي سٹارټ منو وین سي ار وای کله چې بده کې مو بیا ورته وي چې سي ام ډي کله چې سي ام ډي مولا بده کې ورته نشته کې ډي ډیسک پارت کله چې مو ډیسک پارت ولا بیا یس بیا ورته لیس ډیسک لیس ډیسک. اوس وګوره په دې کې زموږ د یو فلاش دی چې هغه زما د سوار شي بدی بلې بیا را تراوړې دی په صفر کې ځکه حساب مسوس شروع کیږي د صفر څخه شروع کیږي. نو په دې کې ګوره زما اډرس کوم په دې کې معلوم څه چې زما اډرس د کمپیوټر د 100 جی بي دی 280 جی بي دی په اصل کې د 250 جی بي دی. سیده نو اوس دلته جی پی ټي دلته دغه ستوري علامت سامان لري. کچېری تاسو کمپیوټر ام بي ار نو دغه د ستوري علامت نه لري او کچېری جی پی ټي سیده نو بیا د ستوري علامت لري. نو کچېری تاسو خپل فلاش ته وینډوز پورټیبل کوی نو تاسو شر باید دلته یو اپلا وګورئ چې تاسو کمپیوټر ام بي ار دی که جی پی ټي دی. کچېری دغه ستوري علامت نه و نو تاسو کمپیوټر ام بي ار دی. نو کچېری تاسو داسې وخت راغی چې دا جی پی ټي دی او که تاسو فلاش ته پورټیبل او ام بي ار انتخاب کړئ بیا تاسو پارټیشن غواړئ انسټالیشن پارټیشن پیژنئ. انسټالیشن دی ته وایي چې مستقیما وینډوز ورلېږي د کمپیوټر سره ډیټا نه ډیلیټ کیږي او پارټیشن به دې ته ورکیږي کله چې تاسو دغه ورته ورچوي پارټیشن کوي نو تاسو مکمل ډول سره ډرایورونه ډلټوي نوی ډرایورونه جوړوي ټول ډیټا ولر سره کنه وایي چې مور واچول. سیده کچېری تاسو دغه د ستوري علامه نه و دا ام بي ار او تاسو فلاش ته جی پی ټي جوړ کړو بیا مو انسټالیشن شروع کړئ تاسو خلک ضرور وایي تاسو به ټول مکمل شوي ډرایورونه وډلېټوي بیا دا ورژبل کنه یعنی تاسو پارټیشن غواړئ نو ضرور د چی شو کوي تاسو دا باید معلوم کړئ. اوس دا چی جی پی ټي ځکه ستوري علامه لري دا او کچېری دا د ستوري علامه نه درلود نو پوزي چې ام بي ار دی دا جی پی ټي څه معنا او ام بي ار څه معنا دا به بیا ورسره خلاص کوم. بیا ولته لاندې ورته چی لیکي سلیکټ ډیسک چیش پرمټ وو فلاش پرمټ وو نو بیا 1 ورته نشته کوي چیش ورته نشته کوي 1 بیا انټر کلین کوي پاک کوي کلین معنا شي پاکول دا چې مکلین کوي بیا ورته نشته کوي کریټ پارټیشن پرایمری او انټر کوي بیا ورته نشته کوي پرمټ اف اس مساوي کیږي په ان ټي اس سیده کویک پټ چکی سره کدا کویک ورته ورنه کی دا کویک ورته ورنه کی هم دی پرمټیږي خو ډیر زیات وخت کوي چې به ډیر وخت نسی خو کچیر دا کویک ورته ورکی په یعنی خپل د لغت معنا شي چې چکی سره نه نو کچیر دا ورکی بیا د چکی ژر پرمټیږي او انټر کوي اوس دی وګوره دی روان سو بس پرمټ سو څونه ژر پرمټ سو کچیر تاسو په خپل وینډوز کې دا رقم پرمټ کوي هغه ژر نه پرمټیږي بیا دا ورته نشته کې شي اکټیو کله چې ته اکټیو نشته یس دغه انټر کوي چې انټر کوي وګورئ دای پرمټ سوی دی خو بیا به دای نه راخلاصه بیا به چیشکه دی به نه راخلاصه راسه بیا ته اوس تاسو ګوري سافټویر ته زرا زم بیا زرا زم ګوره یو ولس وینډوز زه غواړم ته خپل فلاش ته پورټیبل چې کوم یو ولس کوم بیا چې دا باندې کلیک ولګوم بیا ریپروز باندې سیده په دې باندې کلیک لګوم دا پروګرام راخلاصوم بیا دا سافټویر راخلاصوم بیا یس کوم دته بیا ماته څه وایي دې په بدل خلاصي ګوره دا بر خلاصي ګوره سلیکټ دا د په نور بشان باندې کار نه ګور ساسي فلاش د شپږ جی بي په اصل کې 4 جی بي دی د 2 جی بي پر مورکټ پر چې کې باندې کیږي کم راځي نو په دې باندې کلیک ولګو سلیکټ په دې باندې چې کلیک ولګوي بیا مثلا راځي هغه پلان ته مثلا ګور کم درو یو ولس وینډوز خپل جوړ کوم نو دا غي زول ورچې په دې باندې ډبل کلیک ولګو خپل ورته راځي وس زما وس مثلا ستا کمپیوټر چې جی پی ټي کې بیا دی دا وګورئ وس ما کمپیوټر ما چې وکړه هغه شو اند چې په څه دی وکړي چې جی پی ټي دی ستوري علامه او کله ستوري علامه نو بیا
ام بي ار سیده نو ګوره دته یا به ام بي ار کې یا چې زه ام بي ار انتخاب کوم بیا ورته پورټیبل کوم بیا به کوم بیا به د چی سره زما خمر سم ډرایوونه پارټیشن غواړي سیده نو زه به چې کوم جی پی ټي انتخابوم او په دې کې انټرفیس انتخابوم او بیا سٹارټ کله چې سٹارټ ول اوکې کوم دی روان سي کله چې روان سو نو بیا د چې کله ورسېد بیا کولای شي فلش تلاره کمپیوټر ته ور داخل کا په اپ نصر کې درته تاسو کمپیوټر کا په اپ دول سره دا ډیل کمپنی ته چې دا هغه نشه په اپ دول کېږي او دا نوري مختلفې کمپنی چې دي لکه ایچ پی دا نوري هغه په اپ نصر کېږي سیده نو دا به زه سٹاپ کوم شپږ دقیقې ودی کې سوال وته راځي یو تخنیک شته چې زه ښه خبره نه پېژنم چې لري ګورې دا اوس ګوره د فلاش د مکمل ډول سره چې سو ورسېد یعنی که چیرې مثلا بیا چې فلاش ته بیرته کله چې دغه ته ورچوي کمپیوټر ته بیا کمپیوټر ګولیږي بیا اپ 12 یا اپ 9 کېږي نو ګوره دا ټول مکمل چې سو وینډوز 11 ورولې دی